تورخم کې راستنېدونکو افغانانو ته جوړ شوي مشتغالي کې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه کلي اردو اړوند روغتون کې په تیرو شپږو ورځو کې تر دې مهاله 11,350 تنه ښځینه او نارینه ناروغان کتل شوي او درملنه یې شوې ده. د دې روغتون د مسؤلینو په خبره هره ورځ 1,800 ناروغان د او پی ډي، جراحۍ، غاښونو او نورو برخو کې ګوري او درملنه یې کوي. دلته موږ فارمیسي برانچ لرو، یعنی زنانه او مردانه، او په دې کې عملیات خانې بخش لرو چې مینور سرجري دې کې کېږي، او ایمرجنسي واټ لرو چې ایمرجنسي کوم دغه کېږي، او 15 بستره لرو. دلته الحمدلله لابراتوار بخش تقریبا تر 15-20 پورې دلته معاینات کېږي، او تقریبا په ورځ کې اوسط ډول که ووایي چې 1,100 یا 1,800 پورې مریضان دلته کتل کېږي. دغه 15 بستریز روغتون ته راغلي ناروغان د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه کلي اردو اړوند روغتون کې له درملنې او روغتیا پالو له خدمت خوښ دي. دوی زموږ ډېر خدمت وکړو او دوی موږ سره ډېره مرسته وکړه. دا مرسته موږ نه هېرو، ډېره مهرباني. ډاکټر صاحبان دي دا ټول د موږ ډېر خدمت کوي. الله دوی ژوندي لري. ته دا د دفاع وزارت د اردو شبخانه د نظامي ډېر خدمتګاره خلک دي. موږ چې راغلي دلته یوه ګولۍ باندې موږ پیسه نه ده ورکړې. ډېر خدمت یې زموږ وکړو. خود خوشحاله کورم ودان علام آباد لره خب په دغه یې زموږ وکړه. خپل انځو پاکه کېده، ښایسته دغه یې کېده. نور چې بس دارو ماته راکړه، هر څه ته راکړه. زه راغلی یم ټوخل مې ډېر ښه خدمت کوي. بس دوا موا یې راکړه، ښه خدمت کوي دا امارت. د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه کلي اردو اړوند روغتون مسؤلین وایي دوی به په هر حالت کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو هیوادوالو چوپړ کوي او تر دې دمه یې چارې په بریالیتوب روانې دي.